سلامونه، وخت مو پخیر. د اجمل شهاب فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د نړیوال جام نیمه پای لوبې د کومو لوبډلو ترمنځ او چیرته ترسره کیږي او که باران شي نو بیا د افغانستان کرکټ بورډ په نړیوالو معیارونو برابر نوی جیم جوړوي او د انګلند د ملي ټیم لوبغاړی له افغانستان څخه مننه کوم. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. د نړیوال جام نیمه پای لوبې د کومو لوبډلو ترمنځ او چیرته ترسره کیږي او که باران شي نو بیا د 2022 کال شلوریز نړیوال جام سیالۍ په الف ګروپ کې نیوزیلند او انګلستان لوبډلې نیمه پای لوبې ته لاره وموندله او له بي ګروپ څخه د پاکستان او هند لوبډلې نیمه پای لوبې ته ورسېدل. د روان کال نړیوال لومړی نیمه پای لوبه به د نومبر په 9 یعنې چهارشنبې د پاکستان او نیوزیلند لوبډلې ترمنځ ترسره شي. دغه راز به دویمه نیمه پای لوبه کې به د هند او انګلستان لوبډلې د نومبر په 10 یعنې پنجشنبې په ادلیډ کې سره مخامخ شي او له دواړو نیمه پای لوبې به ګټونکې لوبډله به پای لوبې ته ووځي. که چیرته نیمه پای لوبه د باران له امله ځنډ شي دواړه لوبډلې باید لږ تر لږه 10 اورونه لوبې وکړي او د هرې لوبډلې لپاره 10 اورونه ترسره کول اړین دي. د کرکټ نړیواله شورا تر دې وړاندې د باران په اړه ځینې اصول هم اعلان کړي وو چې د باران له امله نیمه پای لوبې او پای لوبې ته اضافه ورځې په نظر کې نیول شوي دي. که چیرته لوبه نیمه پای لوبه کې اغیزمنه شي نو په سبا به له همغه ځایه پیلیږي. د افغانستان کرکټ بورډ په نړیوالو معیارونو برابر نوی جیم جوړوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په نړیوالو معیارونو برابر نوی جیم او د شاوخوا 50 لوبغاړو ته استوګنځي جوړوي. د کرکټ بورډ اجرایه رئیس نصیب خان نن دوشنبې رسنیو ته په یوه استولې خبرپاڼه کې همدا راز ویلي چې دغه بورډ غواړي د کرکټ سرپټۍ اکاډمي ترمیم کړي. د ده په وینا له سرپټې اکاډمي او له نوي جوړېدونکي جیم څخه په د لوبغاړو د تمرین او روزنې لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې تازه په نړیوالو 100 اورو جام کې سیالۍ پای ته رسېدلې د دې لپاره چې د نړۍ په 10 غوره لوبډلو کې شامله ده په 2024 نړیوال جام ته په مستقیم ډول لاره موندلې ده. د انګلند ملي ټیم لوبغاړی د افغانستان څخه مننه کوم. د استرالیا په وړاندې د افغان ټیم ښه لوبه د ده سبب شوه چې انګلستان د نړیوال جام سیمي فاینال ته لاره پیدا کړي ځکه انګلستان او استرالیا څخه یو ټیم باید سیمي فاینال ته تللی وای. د کوم یو چې رن ریټ ښه وای دا چې افغانستان استرالیا لوړ رن ریټ ته پرې نه ښوده نو په سیمه فاینال کې د استرالیا چانس ختم شو او چانس انګلستان خوشحاله کړ. تازه اوس د انګلستان د ملي ټیم لوبغاړی د افغان ټیم څخه مننه کړې. هری بروک ویلي دي چې افغان ټیم ډېره ښه مقابله وکړه او انګلستان ته یې د سیمې فاینال لاره برابره کړه. وایي د افغان ټیم د افغانستان څخه مننه کوم. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.